د افغانستان تر ټولو قیمتي تیږې. د افغانستان قیمتي تیږې الماس، لاجورد، لال، یاقوت او زمرد دي چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې شته. له دې جملې څخه الماس، یاقوت، زمرد او لال قیمتي تیږې دي او لاجورد بیا د نورو څخه لږ قیمتي تیږه ده. الماس د نورو تیږو په پرتله ډیر کلکوالی، ټینګوالی او روڼ رنګ لري. له همدې امله دی چې د ځینو شیانو په پرې کولو او تراشلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. سره له دې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې الماس نه دي موندل شوي، خو د جیولوژي پوهان وایي چې د بدخشان په مرکزي سیمو لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته دی. لاجورد لږه ګرانبیه تیږه ده. له ډېر پخوا یعنې له 4000 یا 15000 کاله پخوا څخه یې د بدخشان د جرم ولسوالۍ د حضرت سید په کلي کې ایستل پیل شو، خو په اوسني بڼه یې تولید له 1934 کال څخه راپیل شوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو 27 سیمو او زیرمو څېړنه ترسره شوې ده چې په دې کې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکی او تر ګټې اخیستنې لاندې دی. په ټولو زیرمو کې د لاجوردو اندازه 1290 ټنه ده. د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره 141 ټنه لومړۍ درجه لاجورد او 65 ټنه دویمه درجه تثبیت شوي دي. لال یا هم لال. د لال کانونه د بدخشان په اشکاشم او د سروبي په جګدلک کې دي او د پیازي لال کانونه د کندهار په خاګریز کې شته. لال لوړه درجه کلکوالی لري او سور بنفش ډوله شین ته ورته آبي، ژیړ یا تور رنګونه لري. یاقوت د مهمو ځانګړتیاوو لرونکی دی. د لومړي ډلې له جواهراتو څخه شمیرل کیږي. د پاڼې کېدو وړتیا نه لري. درجه یې سخته ده. د روښانه سور اناري رنګ لرونکی او ځلا یې ښیښې ته ورته ده. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د جګدلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو پیدا کیږي. د زمردو کانونه د پنجشیر، د خنج، بوزمال او مکني په سیمو او د کونړ په باډیل دره کې شته دي. د پنجشیر زمرد شین رنګ او ځینې وخت آبي ډوله رنګونه لري. زیرمې له 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګرانبیه تیږو زیرمې په فني او عصري بڼه تر استفادې لاندې نه دي راغلي.